زه ملک بهادر شاه کوم چې د عثمان خیل پښتون اتحاد مرکزی صدر او د باجوړي جنسي د ګرین جرګې صدر ما زمون مقصد د قبایلو ډیر واضح دی او هغه دا دی چې 13 کمه جرګه شوی و افغانستان کې د هغې سره زمونږ پوره اتحاد نو اعتماد نو او باغې باندې موږ پوره خوشحاله نو. دویمه خبره دا ده چې قبایل همیشه هم د جرګو باندې پوهیږي. افغانستان او پاکستان په بارډر باندې چې کوم قبایل اوسي نو دا تقریبا د هر قبیله نیم خلک اخوا دی نیم دی خوا دی. موږ د دې حق یو چې پاکستان سره د افغانستان تعلقات خوي. موږ قبایل په دې باندې ډېر خوشحال یو. زه د ملک فیض الله جان کوکی خیل د جمرود خیبر جنسي اوسیدونکی یم چې هغه ګوره په افغانستان کې کمې خبرې شوي دي یو طرف شوي دي هغو سره موږ هېڅ قسم اتفاق و اتحاد نه کوو. که زموږ څه مسایل او مشکلات وي الحمدلله موږ د خپل ملک سره د خپلو حکمرانانو سره همیشه یې د موږ خبره ما اورېدلې ده هغو سره به کینو هغه مسلې وې حل کړي چې کم قبایل په دا بارډر باندې پراته دي. بس موږ دا غواړو چې د یو ورورولۍ او یو مسلمانۍ رشته ده زموږ چې دا د قایم دایم وي. که څوک د کاروبار دپاره هلته ځي تلی شي که څوک د رشتو دپاره تلی شي وي رشتې ساتلی شي که څوک هلته هنرمندۍ له ایجوکیشن یا څه همدغه شانتې هغه دلته راتلی شي. خو په کار دا دی چې موږ د یو بل ملک خلاف دغه شانتې اوازونه او داسې خبرې ونه کړو.